بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ موږ او تاسو راستارم یا ډیم ډیټا ډیجیټل ایلیویشن ماډل ډیټا د همدې پله هغه تقریبي واټر شید ایریا په اندازه م کلیپ کو. موږ وایو چې دا که ډېر غټ وي بیا پروګرام کمپیوټر مصرفي وي، پروسه ورو کي، او که ډېر وړ وي بیا پوره واټر شید ایریا په لاس نه رسي. نو دا باید داسې په یوه مناسبه اندازه کټ شي. موږ د دغه موږ چې هایدرولوژي فایل و د هغو د سیند د موقعاتو تر دې پورې ادامه لري، هغلته موږ کټ کړو. اوس دا نقطه چې موږ پرون داخله کړه د پله نقطه د نظر دې نقطې ته اوس موږ دې هایدرولوژي کړو. د هایدرولوژي دپاره ارسو د ټول باکسو د هایدرولوژي کمان نه استفاده کړو. یو بل هغه هم شته د ارک هایدرو په نامه، هغه هم جدا انسټالي، په هغو باندې موږ دا پیدا کولی شو. او دلته په خپله که نوي انسټال خپله د پروګرام هم هغه لري، هایدرولوژي آپشن لري، سپیشل انالایز ټول هایدرولوژي. په هایدرولوژي کې د هر څه د مخه اول باید فیل وکړو. فیل یو راستر، اوس خو دغه راستر دی، دغه راستر نه موږ فیل کمان په اجرا کوو چې کوم راستر لاسته رسي د فیل هغه نه وروسته کارونه موږ بیا په هغو کړو. فیل څه شی دی؟ فیل د دې دپاره کېږي که چېرته په ډیټا کې ځینې داسې ځایونه وي، فرض کړو هغه داسې ساحې وي لکه داسې ساحې وي، فرض کړه اوس جریان حرکت جریان دې طرف ته دی، دې طرف ته. خو که چېرته داسې ژور ځای راشي، دلته ژور ځای راشي، هغه بېرته دلته ګوره مځکه پورته شوې، نو جریان دلته داسې ښیي چې یعنې دلته قطع کېږي. لکه اوس دغه جریان دی، که دې په مخکې کوم ژور ځای راشي دا دلته قطع کېږي، پروګرام ده وروسته ادامه نه ورکوي د دې شکل، نو دلته یو ایرور یا غلطي رسي. نو د دې دپاره چې د غلطۍ مخه ونیسي، دا پروګرام داسې کوي چې دا فیل کوي، یعنې داسې ډک حسابوي. دا ځای داسې دا چې کله ډک حساب شي جریان مخه پیدا کوي، ګوره جریان حرکت پیدا کوي، بالاخره دلته هم رسي جریان رسي دلته. اوس دا ځای دی، دا هم فیل درته حسابوي، داسې دلته هم حرکت پیدا کوي. دا صحیح شوه، دا بالاخره حرکت پیدا کوي، وځي آخر ډاون ستریم یا هر ځای سیند ته یا لوی سیند ته، هر ځای ته چې دې آخري هغه ده هلته وځي. اوس فرض کړه دغه ډیټا چې کومه هایدرولوژي د هر شی کړې، دا اوس ډرینیج لاین دی، ښایي جریان چې داسې ادامه پیدا کړی، بالاخره وتلی یو ځای ته. دا که د دې فیل کمان نه وي شوی، دا یو ځای پورې رسي، دلته قطع کېږي په هغه ځای کې چې کوم ځای ژور وي په ډیټا کې. دا ډیټا داسې وي چې حتما یو ځای اشتباه لري، ځکه دا خو د هغه نه اخیستل شوې ده، د سټلایټ نه. دا بیا هره ډیټا نظر هغه ته د هغو دقت ته چې بعضې اشتباه زیاته لري، بعضې کمه لري که نه. نو دا لکه موږ او تاسو خالي په جي پي ایس هم کومه یوه نقطه اخلو، هغه حتما هم په الیویشن کې لږ اشتباه لري، هم په افقي په هغه کې عرضي و طولي کوردیناتو کې حتما لږ اشتباه لري. دا ډیټا هم داسې ده. نو د دې دپاره چې دا هغه شوي وي، دا مشکل هغه شوی وي، نو د دې دپاره باید اول فیل وکړو. د فیل دپاره دې باندې ډبل کلیک کړو، دلته ورته هماغه انپوټ وي ډیټا ورته انتخاب کړئ. ده هماغه موږ ډیټا راستر په نامه ده، راستر دلته ورته انتخابوو. اوټپوټ موږ او تاسو سرخاب په نوم ډیټابیس جوړ کړی و، همالته فیل راستر په نامه ده جوړه شوه، هماغه ځای صحیح دی. دا اوکې کوو.
فعل نه وروسته فلو اکامولیشن دی څو چې هغه اجرا کیږي فلو ډایرکشن نو به موږ تاسو فلو ډایرکشن باندې خبرې وکړو فلو ډایرکشن فقط د جریان سمت ښیي هغه په مختلفو رنګو ښیي موږ تاسو دلته اته سمته لرو څلور خو سمتونه شمال جنوب او شرق او غرب دي که نه څلور نور بیا د هغو په منځ کې دي لکه شمال شرق او جنوب غرب او فرضاً په دې شکل که نه څلور دا دي او څلور نور په دې وسط کې دي د دې شکل صحیح شو اوس که د جریان فرض کو ډایرکشن په دغه طرف وي ګوره که په دو طرف وي هغه به په یو رنګ وښیي دا نو دا د جنوب طرف دی وینې دغه طرف دی دې سره موازي دی دا او که جریان په دې طرف وي که نه هر طرف ته چې مایلان زیات وي که نه هغه یعنې جهت یې د هر طرف ته ورنږدې وي که په دې طرف وي فرض که دا به هغه وي جنوب شرق طرف وي که نه که په دې طرف وي مایل هغه به هغه وي شمال شرق طرف وي نو هر طرف ته چې وي دا په اتو رنګو باندې ښیي که دې طرف دې شکل نور دا موږ او تاسو ته په هایدرولوژي کې عملا دومره دې نه موږ استفاده نه کړو دا فقط پروګرام محاسبه کوي چې نور آینده پروسې په دوی اجرا شي فرضاً دا چې کله اجرا شي نو په دې باندې بیا فلو اکامولیشن کې دا به درس ګوره فیل وشو فیل راستر په سترګو چې ورته ګورې هېڅ فرق نه لري ګوره سترګو کوم فرق نه لري دا دواړه یو شی دي ډیټا یې خو په فیل کې هغه اصلاح شوه هماغه بعضې نقطې چېرته چې د جریان په مخکې موانع راځي لکه ژورې نقطې نو اوس موږ د فیل نه باید استفاده وکړو که د رسته نه استفاده وکړو په هغوی کې نو هغه مشکل رسي چې ما مخکې درته وایم فیل نه باید استفاده وشي ښه اوس رسو فلو اکامولیشن ته فلو ډایرکشن ته انپوټ سرفیس راستر ګوره سرفیس اوس دلته فیل ورکړو چې زموږ سرفیس هم دا فیل دی ښه فیل کړی دی فیل راستر او آوټپوټ هم دی فلو ډایرکشن په نامه دی صحیح ده فلو ډایرکشن فیل یا دا فیل هم ته لرې که فلو ډایرکشن دی په ما خپل ډیټابیس کې سیو دی اوکې د جریان کې به فلو اکامولیشن وي دا هم درته وایي چې هر جهت په رنګونو ښیي او رنګونه هم بیا دلته موږ ته ښیي فلو اکامولیشن څه شی دی که چېرته هغه د فلو اکامولیشن د جریان شدت ښیي موږ تاسو خو دا د جریان دپاره دې ته موږ تاسو سټریم لاین وایو که نه یا د پروګرام هم یو سټریم لاین جوړوي چې په همدې کې د اوبو جریان ښیي اوس دغه سټریم لاینونه د شروع نقطې نه چې ادامه پیدا کړي بالاخره دا مختلف سره یو ځای کېږي که نه او د ختم په نقطه کې دا بالاخره جریان یې زیاتېږي نو دا د فلو اکامولیشن موږ ته دا ښیي چې ختم نقطه کې دا جریان داسې یو ضخیم یا ډبل یا هم رنګ یې هم فرضاً که په تور رنګ وښودل شي نو دا تور ښیي او دا طرف ورو ورو سپین ته نږدې ښیي یعنې چېرته چې جریان زیات وي او به په تور رنګ وښیي چېرته چې کم وي ورو ورو سپین طرف ته ځي بالاخره دغه سطحه چې داسې سطحه به سپینه وښیي سټریم لاینونه به تور وښیي او که معکوس کم جریان په تور رنګ وښیي بیا به نو دغه زیات جریان په رنګ به موږ ورته غیرولی شو زیات جریان به په
سپین رنګ وښیي. نو دا جریانونه یعنې د صفر نه شروع، د صفر نه، صفر کې یو رنګ دی، فرض کړه سپین موږ په صفر کې فرض کړو، نو سطح ټول هلته جریان چې تقریبا جریان ډېر کم دی، چې کمیږي یا په سپین رنګ کوي، ورو ورو چې زیاتېږي بالاخره د رنګ یې تور ته هغه کېږي، چې جمع کېږي جریان سټریم ته، ورو ورو رنګ یې تورېږي، بالاخره ادامه پیدا کوي، ډېر سټریمونه سوځا کېږي، دلته به نو تر ټولو نه زیات رنګ هم تور وي هم به زخیم وي دا ځای، پوه شوې؟ نو دا فلو اکومولیشن موږ ته ښایي. فلو ډایرکشن وشو، هماغسې چې ما درته ویلي وو، اته رنګه دي، 1 2 3 4 ګوره، 1 2 3 4 5 6 7 8 او دا 4 خواوې دي. یو دوه درې یو دوه دلته داسې هغه لمبر هم ورکړي دي، ښه، خو د مطلب یې هماغه 4 8 طرفه دي، ښه. دلته اوس ورته ګوره، که په دې ځای کې هغه نه شي درک نه شي کړی، خو هرلی ور دلته ګوره دا سټریم دی که نه، دلته به حتما جریان فرض کړو که دې طرف ته وي، حتما به د سټریم طرف ته جهت پیدا کوي که نه. نو چې کله دا موږ او تاسو وښایو، نو سټریم دا به په روښانه رنګ دا دې شکل باندې ګوره، فرض که دغه ساحې دي، دا رنګ دا په دې طرف د جریان تقریبا شمال هغه ته جنوب شرق طرف ته، شرق دغه طرف ته جهت دی که نه، هغه چې دي هغه نو د هغه نه بیا معلومیږي سطح نه حتما کوم بل طرف ته دی، دا ګوره دا کوم بل ته ده کېدای شي د جنوب طرف ته وي، نو دا هر طرف ته یو څه هم په یو رنګ باندې ښایي. کله چې فلو ډایرکشن وشو، نو فلو اکومولیشن کې همدې فلو ډایرکشن نه استفاده کړي، انپوټ فلو ډایرکشن او فلو اکومولیشن نوم همدا فلو اکومولیشن صحیح دی، فلو ای سی سی فلو اکومولیشن. نور همدغه دوه ورته انتخاب وکړي که ووایي فلو اکومولیشن، نو لږ وخت غواړي، ځکه دې باندې چې پروسه ټوله اجرا کېږي. اکومولیشن وشو، لکه ما چې درته وویل مخکې همدغسې شول چې دغه موږ ته د جریان خطونه ښایي، ده جریان دلته دی، وینې سپین رنګ یې وښودل، نو څومره چې هغه طرف ته چې جریان ادامه پیدا کوي هغه خوا ته ځو، دا سپین رنګ به روښانه شي یا به زیات شي، یعنې هغه ته د جریان تمرکز زیاتېږي. اوس دلته وګوره، دلته دوه جریانونه راغلي، د یو سټریم د 2 طرفه راغلی، د بل د 2 طرفه، د 2 رنګ خپ دی، دغه روښانه دی، ولې ځکه چې هلته زیات دی جریان. دلته خپله موږ ته د اوبو مقدار نه ښایي، ښه، موږ ته دلته فقط د جریان نظر د سرفیس ته ښایي، چې یعنې د دې جریان مربوط چې ده ډېره سطح سرفیس ده، ښه، د دوی مربوط کمه سرفیس ده، نو د هغو په هغه موږ ته تناسب یو هغه ښایي، ده بالاخره داسې ادامه پیدا کوي، ګوره دلته هغه هم زیاتېږي ضخامت یې، نو دا فلو اکومولیشن شو، دا بالاخره داسې د هغو خوا یو بل جریان هم دلته ورګرځي، موږ او تاسو پول دلته یې موقعیت لري، ګوره بالاخره داسې ادامه پیدا کوي. موږ به دلته اوس خبره نقطه ځای په ځای کوو، ښه، اوس کولی شو همدلته مو راسم نقطه کېږدو، بس واټر شید پروسه اجرا کړو، او داسې هم کولی شو چې دغه دپاره یو هغه وکړو سټریم ډیفینیشن، یا دې دپاره چې موږ سټریم لاینونه د جریان خطونه تیر کړو، یا داسې وکړو چې د هغو دپاره ساحه مشخصه کړو. دا خو اوس په عمومي ډول پروګرام چې کله د هغه کې وي فلو اکومولیشن کو،
نو دا همدغه لویې سطحې ته په اتومات ډول په نظر کې نیسي. که ته غواړې چې واړه کوچني هم وښایي فرضاً په دې منځ کې خو هم هغه شته دي که نه جریان خطونه شته دي په دې منځ کې که ته وایې چې هغه هم باید وښودل شي. ګوره دلته اوس په دې ځای کې هم خطونه شته جریان دلته چې کوم ژور ځایونه دا ټول شته دي. که ته ورته وایې چې هم دې هم وښایي نو بیا کولی شې ته ورته یو رینج یا حد ورته وټاکې چې هغو ته په دې ارک هایدرو کې سټریم ډیفینیشن وایي چې موږ سټریم ورپېژنو. خو دلته بیا کولی شو په د مپ الجبرې په واسطه موږ راستر کالکولیټ کړو. یعنې دا معنا موږ دغه کوم راستر چې دی د هغه د فلو اکامولیشن راستر په دې معنا چې ورته وایو چې دا فلو اکامولیشن په هغه ساحه کې چې دغه د سیلونه جوړ شوی راستر دی واړه سیلونه دي که نه په هغه ساحه کې چې سیلو تعداد ورته مشخص کړو فرض که سیل 100 شو یا 1000 شو یا 10,000 شو هغلته یو مشخص سیل ورکوي چې په دغو نه چې کله هغه زیاتېږي سطحه نو هلته یو سټریم لاین تېر کړه. فرضاً ورته وایو چې کله چې فلو اکومولیشن کې کله چې د سیلو تعداد لوی شي ته 0 نه د 0 څه معنا هر سیل 10 په 10 کې دی که نه 10 په 10 کې اوس په دې کې ضرب که دا 0 دی نو هغه راځي 10 په 10 کې 100 کېږي که نه د یوه مساحت 100 چې په دې کې ضرب کړو دا به شي 100,000 که نه نو د 100,000 متر مربع ساحې نه اوس یو سټریم درته وباسي سټریم لاین درته وباسي دا په دې معنا دی. دا اوس راستر کالکولیشن په همدې نوم دلته اخکو تاسو اوس دغه راستر څه دی د فلو اکامولیشن که نه د فلو اکامولیشن خو ما درته وایي چې په عمومي ډول یوې لویې ساحې ته جوړ شوی اوس همدغه فلو اکامولیشن یې دلته موږ ته بېرته جوړ کړو کوچني سټریمونه یې ورته کې وښودل که نه اوس ورته مشخص کړو ورته وایي اوس فرضاً دا سټریم لاین چې تېر شوی دغه سټریم لاین دلته حتما 100,000 نه سیلونه کم دي ځکه چې 100,000 نه چې کله سیل زیاتېږي هلته سټریم لاین دلته سیلونه 100,000 نه زیات دي ځکه چې سیلونه 100,000 نه زیاتېږي موږ ته هغه نه ته 1000 نه که نه 1000 سیل نه زیاتېږي مساحت یې 100,000 رسي 1000 سیل نه چې زیاتېږي هلته موږ یو سټریم لاین کشکي وي نو دغه سیلونه ته هغه ځای پورې فرض که دا سټریم لاین دی دا حتما دلته چېرته یو هغه لري یو سرحد لري چې کومې ساحې نه دې ته اوبه رسي که نه هغه ټول سرحد چې داسې حساب کې دا سټریمونه یې ته 0 نه زیات شوي ځکه سیم لاین کش کړی بعضو نورو ځایو کې دلته نشته دلته ځکه چې دلته حتما ساحه هغه ده 0 هغه یې نه دي پوره کړي که نه نو دا واړه هغه یې هم وښودل سټریمونه. نو موږ او تاسو اوس د سټریمو اوس دا یو هغه شو دا د سټریمونو یو راستاري شکل شو که نه سټریمونه شول یو په راستاري شکل کې دا هم دی د فلو اکومولیشن خپله د سټریم یو راستاري شکل دی که نه راستر ډیټا هغه ډیټا ده چې په سیل باندې ښودل کېږي که نه دا موږ په جی آیز هغه کې ورته وي درسو کې نو هغه جی آیز درسو کې به تا ورته فکر شوی وي په یاد به دې وي راستاري ډیټا ټوله به داسې په سیل شکل باندې ښودل کېږي داسې اوس که څوک درته وي چې یو خط جوړ کړه خط په راستاري ډیټا کې د سیلو داسې یو امتداد دی خط په لاس ترسي که نه داسې چې هغه په ویکتوري ډیټا کې ویکتوري بیا خپله خط دی که نه په ویکتوري ډیټا کې نقطه یوه نقطه ده په راستاري کې نقطه هم یو سیل دی یو سیل یوه نقطه ده صحیح ده اټین خپله ویکتوري دی که اټین او ډیم بیا د دې راستاري شکل دی چې د سیلو نه جوړه ده او ټین یو ټرینګل ریګولر نیټورک یو د مثلثونو غیر منظم مثلثونو شبکه هغه بیا د خطونه جوړ دی د هغه شکل دی ویکتوري شکل دی نو دا هغه جوړ شو دا خپله اوس دا هم د راستاري یو
د سټریم یو راستاري شکل دی دا که زه غواړم فرضاً دا ویکتوري ته واړوم کولی شو اوس دا ویکتوري ته تبدیل کړو یا د خط شکل ته بیا ورسو دلته موږ کنورژن ټول کې فرام راستر ټو پولی لاین دلته به انپوټ راستر که زه دغه فلو اکومولیشن انتخاب کړم ما ته به دا لوی لوی کده یو دوه درې هغه ایښودلي سټریمونه دا برته واړې وي خو که هغه انتخاب کړم ورته رجسټر کالکولیشن چې موږ وکړو بیا به هماغه واړه کوچني سټریمونه هم موږ ته وښایي دې دپاره راسټر دې دپاره نوم ورکړمه د سټریم نوم ورکړمه چې موږ ته د سټریم په شکل راشي سټریم دلته وي زیرو بیکګراونډ یې څه دی زیرو څه معنا دا ما مخکې درته وویل چې دغه کوم هغه چې دی ما درته وویل چې جریان چې چېرته کم وي دلته یې جریان کم جریان په دغه رنګ ښودلی شنه او زیات په هغه آبي او بل چې دی په دې رنګ باندې ښودلی که نه نو اوس موږ ورته ویایو چې بیکګراونډ دی موږ دا رنګ کوم دی دا زیرو یا صفر دی کود یې که نه موږ ورته ویو چې دا زیرو چې دی دا بیکګراونډ دی یعنی سټریم نه دی بیکګراونډ دی سټریم چې دی شین دی صحیح ده نو اوس دلته زیرو بیکګراونډ کې انتخابوو نور اوکې کوو نو اوس موږ ته بیکګراونډ کې خط نه کش کوي فقط په همدغه شنه رنګ یو چې دا لیکود یو دی په همدې به موږ ته یو لاین کش کړو چې دا لاینونه موږ ته سټریمونه جوړوي یا سټریمونه په ویکتوري شکل موږ ته په لاس کې وي دا شول صحیح ده دا سټریمونه شول اوس ټول په دې ساحه کې معلومیږي چې څومره سټریمونه دي د کوم طرف راغلي کوم طرف ته موږ تاسو هغه عمومي سټریم چې دی دغه سټریم دی چې بالاخره دلته پول موقعیت دلته لري اوس موږ دغه نقطه د پله ده دا باید سټریم په سر باندې راوړو ښه ځکه ما مخکې درته ویل دا چې نقطه راوړی کېدای شي دا لږ یو طرف ته بل طرف ته فرق ولري نو دا به باید په سټریم باندې راوړو د دې دپاره څه غل کوو ایډیټور مینو ته رسو سټارټ ایډیټینګ ورته ویایو نقطه د موږ د بریج پوینټ په نوم وه که نه هغه انتخابوو دلته هم دلته ته ورغلی کریټ فیچر دا کې پوینټ ښه دلته راځو دا هغه انتخابوو سلیکټ بټن او دا راوړو دې په سر یې ځای په ځای کوو دا باید په دې شنه رنګ ځای په ځای وي ښه په دې رنګ په هر ځای کې چې ځای په ځای وي دا صحیح دی ښه خو داسې ځای چې کله دا دوه سره یو ځای کېږي دلته به ډېر فکر کوي چې اوس ته دلته که اوس فرضاً دې خوا ته دلته ځای په ځای کې دا کېدای شي دې مربوط وي بیا موږ ته کچمنټریا غلطه حسابوي یا کېدای شي دغه وړه شاخشه موږ ته حساب کړو دغه وړه شاخشه نو دا به داسې ځای حسابوي چې هلته یستوی وي یا به دلته یږدي یا به دلته یږدي لږ که لاندې باندې وي نو په کچمنټریا کې فرق نه ویلي ښه زه دلته یږدم که دا ویم چې دا سټریم هم یاره کې شامل وي نو دا لږ لاندې یږدم چې دغه سټریم هم کې شامل شي دا حتما د پلن نقطې نه تېرېږي نو دا به څه غل کوم دلته اوس موږ او تاسو په دې خط به روالې که په خط را نه شیم په دغه شنه ساحه کې باید راشي ښه اوس که دا داسې ځای کې وي چې فرضاً په دې ځای کې وي کېدای شي دلته اشتباه وکړو پروګرام دا باید داسې په سیل کې راشي دا اوس په سیل کې راغلی صحیح ده اوس دا سنپ کوو دا به اول سټاپ کوو ښه سټاپ سیو یې هم کوو اوس رسو دا لیبل آپشن به همدې هایدرولوژي کې دی چې هغه سنپ پر پوینټ دی سنپ پر پوینټ سنپ پر پوینټ کې موږ همدغه نقطه سنپ کوو دا نقطه هغه ورته انتخابوو یا دا معنا دغه سیل موږ ته ورپېژنو چې دا خو اوس ویکتوري ډیټا شوه که نه موږ اوس همدغه نقطه د ویکتوري نه په راستري شکل اړوو ښه
په راستاري کې نو دا غونډ سیل یوه نقطه موږ ته ښایي ښه دا غونډ سیل اوس ورته وایي چې دغه سنپ کړه یا دغه سیل وپېژنه دلته شیپ بریج پوینټ input raster or feature per point data دلته همدا بریج پوینټ انتخابېږي ښه او د آی ډي خو خپله اخلي او دلته هم اکومولیشن راستاري څه شی دی ګوره موږ فلو اکومولیشن مخکې کړه او بیا هم نظر وړې سطحې ته دا وکړو دلته فلو اکومولیشن کې راستار کالکولیشن دا ورکوو چې دا نظر کوچنی سټریمونو ته شوی او دلته هم سنپ پر پوینټ شیپ فایل دا صحیح دی خپل نوم یې اوس به دا نقطه موږ ته په راستاري شکل به یو پوینټ موږ ته جوړ کړو یعنې دا سیل به موږ ته فرض کړو چې دا یو پوینټ دی نو اوس نظر همدغه سیل ته ګوره دا اوس یو رنګ یې واخیستو که نه دا دغه سیل شو دا اوس یو سیل شو اوس به نظر همدغه پر پوینټ همدې نقطې ته موږ ته واټر شیډ ایریا محاسبه کوو اوس ارڅو واټر شیډ ورته انتخابوو په واټر شیډ کې انپوټ فلو ډایرکشن راستر ورکوو فلو ډایرکشن مخکې فلو ډایرکشن موږ پیدا کړی و او بل هم انپوټ راستر اور فیچر پر پوینټ ډیټا دا اوس موږ چې کومه سنپ پر پوینټ پیدا کړه دا ورته انتخابوو او نوم یې واټر شیډ صحیح دی اوکې اوس به موږ ته واټر شیډ ایریا په لاس راشي کله چې موږ ته واټر شیډ ایریا په لاس راشي نو هغلته فقط موږ ته د دې مساحت یې د سیلونو په تعداد ښودلی وي چې فرض که ته ویلي وي چې دومره زره یا دومره سوه زره یا دومره میلیونه سیلونه دي هلته موږ ته یا که موږ غواړو مساحت په کیلومتر مربع پیدا کړو یا په بل واحد دا کانورټ کوو پولیګون شکل ته پولیګون شکل بیرته یو وکتوري شکل دی پولیګون ته چې کله کانورټ کوو هغه پولیګون موږ ته ډېر اسانه بیا هغه حسابوي مساحت په کیلو متر مربع هغو نه به بیا دلته د کانورژن نه استفاده کړو همدغه راستر ټو پولیګون نه به استفاده کړو چې کله اوس پیدا شي واټر شیډ ایریا محاسبه شي ځکه دا واټر شیډ ایریا هم لږ وخت نیسي ده ساحه لویه ساحه ده دا لږ وخت غواړي دا به ګل کومه شي لږ سپک شي او ډرینیج لاین سټریم په نامه وه که نه دا اوس کچمنټ ایریا په لاس راغله دا لکه ما چې مخکې درته وویل مساحت یې دلته په دې شکل فقط یو اکاونټ رسي ښه یا تعداد د هماغو نقاطو رسي چې دا 26 میلیونه او 3,56,050 نقطې دي ښه اوس تر څو د دې کچمنټ ایریا موږ او تاسو مساحت د پولیګون ته کنورټ کړو نو هغو طریقې نه پیدا کړو واټر شیډ انتخابوو راستر ټو واټر شیډ یا دلته زه لیکم واټر شیډ یا باسین ورته لیکم صحیح ده بل څه یې فرق وشي باسین
راستر هم دې رنګ ښایم او دا هم واټر شید اوس باسین چې په لاس راغی دې باسین مساحت پیدا کړو اول زه د دې لږ ټرانسپرنسي کموم چې موږ ته لاندې ساحه ښکاره شي ډسپلې مینونه استفاده کوم دا کومه 80% دې شکل ښه او دا رنګ چې لاندې رنګ سپر کولی دا به بدل کړو په دې شکل صحیح ده اوس د دې مساحت ګورم چې څومره دی دلته مساحت نشته که دی هم په بل واحد دی دا کیدای شي هم په ډیسیمل ډیګري یا په بل واحد وي زه دا بیا محاسبه کوم یو بل فیلډ ورته اډ کوم ایریا او دلته هم ډوبل باید انتخاب کړو د محاسباتو لپاره کالکولیټ جیومتري یس ایریا په سکویر کیلومتر انتخابو یس 3340 دی دغه چې دی دغه یوه نقطه ده فقط باید تاسو نور اصلي هغه نور دغه کچمنټ ایریا شوله 3340.5 کیلومتر مربع شو نو په آینده محاسباتو کې به موږ د همدې نه استفاده کړو چې کچمنټ ایریا 3340 کیلومتر مربع د دې پول لپاره شوله دا کولای شو هغه ته هم یوسو هلته بیا په ځینې ځای کې که فرض که لږ ایرور یا اشتباه راځي یا په ساحه کې څه تغییرات راغلي وي هغه ښه معلومیږي دا کولای شو ګوګل ایرت ته هم یوسو ګوګل ایرت دپاره بیا د هغه نه استفاده کړو 2KML لایر 2KML چې کله موږ تاسو دلته باسین باید انتخاب کړو دلته هم هر ځای کې چې سیف کول غواړو د جی آیس فولډر کې مونوګراف جی آیس فولډر کایم زایټ په شکل کایم زایټ دواړه د ګوګل هغه شکل نه دي د ګوګل ایرت کایم زایټ یې کمپریس شوی شکل دی بل یې بیا معمولي عادي شکل دی دا اوس هلته تا په ګوګل ایرت نوی انسټال کړه نو هلته یې اوس خلاصولی شو انټرنیټ کنیکټ کوم هذا خوان دی دول نخی دا دی
دلته هغه فایل GIS فولډر کې سیو شو د کایمل په نوم. همداسې کولی شو ډرینیج لاینونه هم انتقال کړو. د دې دپاره لایر ټو کایمل او مین سټریم په نوم وکړه. سټریم دې رنګ به شین رنګ کړو. سټریم لایر اوکې دا هم کنورټ کړو او دلته ورته ګورو دې ساحې ته راغلی. اوس دغه یوه ساحه چې ده دغه ساحه دا په دې کې نه شاملېږي ځکه دا دلته خو دا دواړه رودونه ورسره ګډېږي که نه د سرخاب رود او د کابل رود دا دواړه ورسره ګډېږي. د موږه پوینټ چې دی دا پوینټ موږ لږ د کابل رود طرف ته ایښی نو دغه ساحه هم کې راغلې ده ساحه نو دومره لږ هغه کې ارتیاتمند اشتباه کرسی. بیا دا سړی کولی شي خپل هم اصلاح کو نظر ګوګل ایټ کې هم اصلاح کېږي ښه ګوګل ایټ کې اوس فرض که ده دلته اوس سرخاب دی که نه اول خو موږ دا پوینټ لاندې دلته ایښی که نه نو دا پوینټ هم چې لږ GIS کې مخکې راوړو که نه فرض نو دلته یې راوړو موږ پوینټ لږ مخکې کوو موږ چې دغه بل سټریم هم کې راشي دلته څنګ کې یو بل سټریم و که نه هغه هم کې راشي نو موږ پوینټ لږ شاته کړو. پوینټ که دلته کېښول شي اوس پوینټ خو دلته موږ رانه وړو دلته حتما شته پوینټ دې ساحه کې دی که نه که دغه ساحه کې دی دغه دی موږ لږ شاته یې وړ که نه د هغه په خاطر ګوره ده پوینټ ګوره په کومه ساحه کې دی دغه دا کنډه او ځای چې داسې وتلی دغه ساحه کې دی دغلته دی دلته صحیح ده نو په دې خاطر هغه ځای اضافه واخیستل شو. که پوینټ دلته وي بیا دا طرف کېدای شي وانخلي او سټریم لاینونه هم کنورټ کړل دلته یې بېرته امپورټ کړو دغه د GIS په فولډر کې دا په کوم ډرایو کې وه ډي کې وه دې کې کوم یو دی GIS دلته آل ورته انتخابه آل فایل دلته هم سټریم اوپن اوس دلته ګورو چې ټول سټریمونه موږ ته دا بعضې وخت چې کنورټ شوي نه وي نو دا ګورو سایز یې 4 KB خو دغه بسین دی سټریم 352 بایټ دا نه دی کنورټ شوی که څه مشکل کې راغلی دا بېرته لایر ټو کایمل سټریم انتخابو آوټپوټ یې هم سټریم انتخابو سټریم دا کامیزایډ شکل دی صحیح ده اوکې پروسه ډېره زر شوله GIS بعضې وخت دغه مشکل پېښېږي بیا چې څوک ګل چالان نه کړي تو پرې دا کرک شوي دي ښه تو پرې صمیم نه دا نه دی شوی خیر خو دا چې په هماغه طریقه هغه کې دا خپله دلته رسي اوس دغه سټریم نشو نه
دا په هغه وګوره سایز یې دا چې کانال چې سایز یې زیاتېږي 325 بایټه دی که دا نه دی شوی یا نه دی شوی یا داسې دی چې کوم ځای سلیکټ شوی وینې سلیکشن لرو موږ سلیکشن کې هم بیا کیدای شي یو خاص یو وړ سټریم شوی وي اوس سلیکشن هم مې وایاست اوس صحیح شو که بیا په دې کې یو سټریم فرضاً یو ځای سلیکټ شو بیا خالي یو سټریم کې وي سلیکشن چې وباسي بیا عمومي غونډ لایر کې وي ښه اوس که زه دا بیا کومه سټریم آوټپوټ ورته سټریم 2 کړم 2 اوکې ښه ډاټ که امزایټ اوکې اوس به صحیح شي سټریم 2 ښه اوس یې وانخیسته سټریم ښه خیر دی به ته وګورې بیا چې بیا یې کانورټ که یا کیدای شي پروګرام سره جوړ شي خو طریقه یې همدغه ده نو دا د ګوګل د سټریم پیدا کول دا سیف کړه بیا موږ تاسو لږ بیا ساپ هم کړو بیا چې کله ساپ کې بیا زر نه هغه کېږي بیا وروسته هم دا په کار کېږي چې موږ تاسو لانګ فلوپت پیدا کړو مایل پیدا کړو د دوه شیان دلته جی آی اس کې پاتې دي یو بل شی لنډ کور یا لنډ یوز یا هغه ساحه پیدا کول دي چې هغه د مځکې پوښښ چې مځکې پوښښ څه ډول دی نظر پوښښ ته د غذایات باران دا شی پیدا کول دي دا په هغه کې پاتې جی آی اس کې نور انشاءالله مهمه موضوع هم دا د واټر شید ایریا پیدا کول همدلته زه سټاپ کوم